عمران دیوانه هسپتال کې دی خزانه تا دوست تاسو کوم عمران دیوانه چې اول ته تعلق زما یو منوره اول ته تعلق د سن ساتي ته څه شي څنګه زه یو انسان یم عاجز کمزور انسان یم په کومه اداره کې تعلق ساتي څه شي د کم د پیرغون د تعلق د کمی قبیلې نه زما د هیڅ ادارې سره تعلق نشته نه دا خالي تاسو کوم اول دا تاسو کوم پښتوني دا د اواز چې چالو کړی د پښتو لپاره دی چالو کړی بالکل می چالو کړی دی نو کدونه نری راځه دا کړی دی مزد کومه غاړم د پسې در لیکم او راځه نه تاسو سره راځه کومه راځه دا ټول خلک مني او په دې لایف د سره وزم د بزستان نرتوب وګورم چې تا کې څونه نرتوب دی د سیسی را درشم څه چللی سلا د ټول دا کم ثبوتونه تاسو سره د خلکو شته کنه راځه په ما کې دې پیدا کړه الټا مې راځوړم کدا سر را نه کاټه مورا او کومه تا کې پیدا کړه زما دې په ذل جلال قسم می کنه چې په سرک دې دان وړای کم دالته بي واوره زما خبر اورا زما چې تا کې مخلا پیدا کړه واوره کنه زما خبر اورا زما کې چې اخلاق پیدا کولې کنه انسان ډیر ترزن ډیر طاقتور زتا دا نه خاطو ترزن ته خو ترزن زتا ته ګوره په سم لګیا ته په سم نه پوهیږي زما یو منوره ته خو ترزن کنه د ځشان د تسلیت معلوم دی د کاشف هم ته معلوم دی د افغان ته معلوم نو راشه کنه د پښتو د مکه راشه د پنجابیانو په پلان کې ول نه استي کمزې کې درشمه سوي خبر ته اوس را دي کوم ځای ته را دي زما خپل طبیعت ته زه به درځم چې درشم زه به تا ته ټلیفون وکړم ولې ته به څه کوې نو زه تا ته دا وایم چې ته ما ته لګې که نه چې دا ونیسه ته ما سره راشه تا سره د ټولو ثبوتونه هم شته او هر څه شته ته راشه ماله او راځه زه تا سره ستا د عمران دیوانه متعلق لګیا دی زما متعلق خو نه دی لګیا چې ته راشه ما ته عمران دیوانه زما زوی دی عمران دیوانه زما پلار دی زما زوی دی زما د کلي دی یو مریض دی یو مریض پنسیت راغلی دی یو مریض پنسیت راغلی علاج راغلی ولې دا ما چاندو لره اوسې دی ته دا نوټونو څوک یې غونډۍ لګیا دی کاشف یې غونډۍ تالی درکوي که سوی دا لګیا دی دا ځیشان سوی راشه تا ته یې پته ده راشه که نه نو تا ته یې بیا پته ده که نه تا ته یې پته شته که نه دا وایي تا ته یې پته شته راشه که نه نو ظالمه دا خو څلور نیم زره کسان ګوري لګیا دي ته خو بیا الهي او جهاد به کومه قرآن د خدای کې عزم وکړي هسې د نوم دپاره شلو زره روپو دپاره خلکو ته لګې چا ته یو لایف کې او چا ته بل لایف کې خالي د خلکو پرتګونه قسم مې دې په خدای چې دا پرتګ ته هندلته وباسم بې چا نه چې د چا نوم دې بیا واغسته ما نوم دې په غلطه بیا واغست بیا به زه تا ته جانرۍ په وویم چا نوم دې بیا واغسته ما نوم دې په غلطه بیا واغست بیا به زه تا ته جانرۍ په وویم دا کسان نو جواب ورکړه چې کوم اخلي لګیا دي ما درته څه ویل دي دا خو نه جواب زه تا ته دا خبره کوم چې کله راشي زما یو منوره تا سره ښه په دغه دلته زه کېناستم اوس د سره لګیا شوم صحیح شوه نظیر پسې ته لګیا شوي نظیر نه ته خبرې نظیر ته پېژنې نظیر څوک دی نظیر ستا څومره قدر وکړو ستا څومره عزت یې وکړو تا د هغه په خوله کې مجازي کولې او کاشف چې ستا په خوله کې مجازي کوي ځان ستا په خوله کې مجازي کوي د هغې په زه د کاشف چې نفس دې راغی نو ما ته ویې راشه پېښه ورته هغو له جواب نشي ورکولی ما ته نر شوې ما باندې بدماشي کوې جنابي لاله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ورور مې ښه زه سندرغاړی ضیا سایل یم دا زما سټوډیو کې ناستی دی د دې پن سره ریلیټیو سړی یم خو زه ډېر د عزت ژوند تېروم او دا سړی ډېر چاټ شو زه داسې یو څو زموږ مشر یې د ورورۍ خبرې کومه جی جی پوه شوې او ما به ته خیر پېژنې م یو سندرغاړی یم دا زما سټوډیو ده خپله الله دې خوشحاله لره تر کومه پورې چې زه د اجاز به یې پېژنم که نه زمونږ ټول قابل احترام یې د تا ته ګوره یو د غیرت خبره وکړه چې ما له ثبوت راوړه نو زم در سره یم ساحل صاحب یو منټ خبره زما ګوره دی اسې ګرمیږي یو جایز خبره باندې یو سړی ګرمېده دا ناجایزه ده ثبوت د هغه شیز خلک غواړي چې مړی او پته یې نه لګي د یو شیز ثبوت تا ته ما وښولو چې دا پلانکی سړی دی ته ما ته یو منټ ته ما ته وې ته راشه زه در سره ځم زه خو تا ته دا نه یم هغه سړی چې کوم په تا الزام لګی لګیا دی ستا ښی لاس ته ناست و ستا ګس لاس ته ناست و
ته دا غي جواب نه کې ما ته په خبر تراشه ما وجدي خبره جان حبیب الله وي خبره ډیره او سره یو زره ته عثمان خبره کوم الله حاضر ناظر دا بیګاز ما خپل راغلی او ما ته دغه نصیحت کړی دی چې درون خو راته چې وته څنګه لګیا چې لکه درون خو پښتون انساني د دې خلکو سره لاړې د بي عزت شو د یو پیسې پاتې نشوي پیسې تا غستی یا دي نه دی غستی ما تم پته چې زه ته ما جان حبیب چې په اجازه باندې یو روپۍ ثبوت شزه به 1 लाख ورکو یار زدا نه وایم کنه زه اجازه ګوره ته اجازه خسړې ده زما خبر اوره د اجازه هغه قطر کې چې مرګري دی هغه ناران دي د ولې د دلګانو سرینځي چې کم په الزام هم لګي کمیشن نه انځي کنه خو چې تاسو دا کم ثبوتونه تر راشه زدر نمخ کم تر پسې یار ثبوت خو باندې چې زه په بډه درولم ثبوتات خو ما د مخامخ خوله اخو ګوره په سوشل میډیا خور سره غول خوري کنه هر څه خو ته په ثبوت باندې کې کنه یا نو دا ثبوت زما خبرې به بدی لګي دا زه ته مخامخ نه استم او کم سره چې ډایرکټ بدی الزام لګي هغه ته ثبوت وایي زه ثبوت څه وکما زه شان د مرینه ونی سم ماته سویل دي ماته چې سویل دي کنه ماته چې سویل دي هغه اجازه وایا تا ته مخ کې مو ویلي و سم درته ویم چې کوم ماته ویل دي دا هغه تاسو به زه کوم او زه ته خیم اجازه چې تاسو د سې کیږي ما ته ویل چې ته د خپل ته ماته تماس او چې زه د خپل ځای تاسو کوم زه به اجازه ویم چې راشه ما ته هیڅ ځواب زه به تنه تنه آیا او ګوره چې څنګه تاسو کوم دا جواب دی ما د سې لاندې خبره زه ته دا لاندې خبره کوم جان حبیب الله چې تا د اجازه دغه خلکو سره نن نه بعد وکړو کنه تا یو ورځ ما وای سو کوم تاسو زما ضروری کار دی په واتس اپ ما تل بچی زوزګار نیم زه سره رابطه کوم ته بل رابطه کې زه تا ته زیشان بارا کې یو خبره کوم ما دغه وخت کې دا زما د سټوډیو دلته د زیشان د الف خان نه د نظم واغست 60 روپۍ پر هوجه کې سو 60 روپۍ پوښوي 60 روپۍ تی واغستی پروژه کې اغه نظم ولل آیات عجیب ته پیژني ازما د سیده لکه مشر دی وسمستانه مخ کې هغه ما سره لګیاو خو زه په خپل فن کوم او فن به په عزت او په پښتو په غیرت کوم د زیشان د الف خان نه واغستی د نظم 60 روپۍ وېږي 60 روپۍ واغستی دلته د سټوډیو آیات اجي صاحب ادو 30 روپۍ چې د سټوډیو د انجینیر سکه دی ماته وانه غستی وې دا د خوشی کوګه هغه دمام کې کم دی دمام والا دغه کې سعودي کې دی الف خان مرګره دی او الف خان مرګره دی عائشہ بس زما د دې ټولو نه خمل غره خو زه په دې سوشل میډیا ځکه چې ما خپل عزت عزیز دی او خپل خور مور راته ګرانه ده پوېږي د هفته بعد ما ته پته ولګی چې د الف خان 60 روپۍ شيزي په منګه یاري دوستۍ کې وکړو پوېږي صحیح ده ته سوچو کا چې یو غل را لګي د غل نه پیسې وای کنه نو دا بسې دا انټرنیشنل غلی پوېږي کنه غل بالکل نو ته به د زیشان په خبرو باندې ولې عمل کې چاته ته پته ده چې هغه هر سره دا خبره ګوره ساحل صاحب دا څه چې ته کله دې چرته ما دیو کې زماته د صدر اکبر خان خبره وکړه چې هغه په گاډي کې راوستم غټه شملې را د پسر کا جان حبیب زنده‌باد ویلې گاډي کې کېنولم زه دومره بي پختو ما چې داغه ما قدر نه کولو ولې چې ما ته پته وا چې د دې قبر د خپل طرف اوچت دی دا به ما چې دا شی دروغ دی سبب په ز شرمېږم ما د خپل عزت د خاطره هغه خپل شمله لری کړله خو پښتو مې ونه شرموله غریب یتیم مې ونه شرمولو زما د اجازه ته خواست ده چې اجازه درون سړی د درنو خلکو سره دماغ کانی کړی دی د دې نذیر غونتی سړی چې قطر کې د 10 کسانو سره مرګرستیا وکا چې ستا پشیشا نذیر خویل دی قطر نه خویل دی چې دا اجازه خسړې دی د زیزه د کاشف او د زیشان سرین سي د غلوب سرین سي مال به درد ناراضي چې ته درون سره د درنو خلکو سره کینا د غلطو خلکو سره کینا نصیحت کړي دي ز درته یم مشر دا نصیحت مې ته بیګا کړي د تلا سینزل چې د نن نبات تا د دې خلکو صدا ولید به وته ماته ګلو کې زبتا ته الله پاک دیو کی زما د دعا ختم دي ما ته نن ګورا
دا د عزتدار کورنۍ نه دی دا ښه کار کوي دې ته نه دا پکار چې دې د سپکو سره کینی او ځان په سپک کی دا دروند سړی دی داسې درانه خلک دې پیدا کړي لکه څنګه چې نظیر دی ما ورته پشي شویل ملک جان حبیب الله تا راکاږي او تا تقاریږي نه تا ته وایي چې ته د عزت خاوند ته د بې عزتو سره ولې ځان بې عزته کې اما تم پته ده چې ته ایماندار امې تا نغلا کړي نه تاله سره غلي دي خو ته کم از کم اوس ګوره چې ته د غلطو خلکو سکینې خو غلط په یادېږي چې د ښو خلکو سکینې ښه به یادېږي نو خو تا ته دا وایي چې ته ما ته ای شاباس چې ته ما ته خپل مشر وروره نو زما خو دا حق جوړېږي چې زه تا ته نصیحت وکړم چې ته د دې خلکو نصیحت ته شه ته ولې دې خلکو سکینې پاسي او چې تا پسې خبره کوي کم از کم جواب ولا ورکړه چې ځکه څنګه چې ما ورکړلو داسې د هر پښتون خبره او باقي پاتې شوه د اعجاز ویل چې پېښور ته راشه پېښور ته هم درځم او د خپل زوی تپوس به دغه کسانو نه کوم او اعجاز ته ووایه زه به درته ښیم چې وګوره زما زوی هغه معذوره زوی چې هغه جواب به زه ورکوم جان حبیب الله په دې لایف کې زه تا چېرته په ژوند کې دا خبره ونه کړه چې زه د KPK پولیسو ته دا لمن غواړم چې دا د 500 روپو مایکونو والا تاسو پسې تاڼو ته درخطئ تاسو چېرته د دینه تپوس وکړو چې ستاسو څه کومه ډیګري ده د سوشل میډیا تاسو څه کومه ډیګري ده تاسو ثقافت کوئ د ثقافت خو یو ډیګري د حکومت د طرفه نو د هغه بیا ته اوس یوسف جان سره شته 2-3 کسان په پښتنو کې شته چې هغې سره شته هغه هر قسمه انټرویو اخیستی شو زه د پولیسو تاریان یم چې پړه لیکه خلک یې په دې ادارو کې تاسو د دې خلکو نه دا تپوس کړی چې تا ما پسې دا مایک راوړو تا سره څه ډیګري ده د ثقافت ته خبرې ساحل صاحب زما زوی چې کوم وخت کې دیو د عدالت مخې ته هغه کو نو هغه ته وایي KPK پولیس هم بدنام کو هغه د پولیس ته ملایي لګول شروع کړه داسې خلک چېرته پولیس نیسي د KPK پولیس خو تاسو بدنام کړ چې تانیوال میکونه هم خطا کړي تاڼو ته دي ته هم دا دغه نشته چې یاره تاسو ته تپوس وکړئ چې وروره ستاسو تعلیم څونه دی زه اوس 14 پاس یم او زه د شپږم پیل مایک ته ولاړ یم او زه په انټرویو لکه دا څونه سپکه خبره ده دا ټول سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه دی دا ټولو نه غټ ډپارټمنټ څه زه اعجاز ته ټولو ته وایم زه اول تنقید د حکومتي ادارو باندې کوم که اعجاز د ټول کاشف ته وایم زیشان ته وایم مالف خان ته وایم دا حکومتي ادارې دې ماله جواب راکړي چې یاره تاسو غله یې که نه همستا خبره ساحل صاحب چې شپږم پاس او میک یې نیولی دی او ور روان دی او کروڑاو روپۍ راغونډۍ لګیا دی تپوس والا څوک نشته د دې تپوس والا سوشل ویلفیر دی او سوشل ویلفیر والا د هغې تپوس نه کوي خو دا بیا بې غیرته محکمه ده که نه ساحل صاحب ډېره ډېره مننه الله دې ښاد آباد لره خوشحاله اوسې علب خان زه تا ته یو څو خبرې کومه ډېرې د کار ستا دا پیج لږ خلک ګوري که نه جی جی ورور مې داسې کار دی چې زه دې مسافرو ته جولۍ غوړوم که نه لکه زما خپله ډېر فین دي زه خو سندرغاړی یم که نه زما د دې فیلډ هېڅ تعلق نشته پوه شو ورور مې صحیح ده سوشل ورکس نه زه خو خپله سندره وایم خپل محنت علمه د پلار نه ملمه پوهېږم زه مین خبره دا کومه چې لکه اوس مې تکړې لالا اوس ستا وس رسي نو پکار ده چې ته خپل دغلته ګاونډي یتیم خپلو رشتهدارو کې وګورې هغې سره هیلپ وکړې KPK کې زما سنیا واده ده چې زه دلته راځم او هیلپونه کوم صحیح ده یا دغلته ستا ټول خلک ماړه دي نو دلته ستا ترورځی مامازی نشته هغه ته راولېږه چې وروره دغه حقدار ته دا چیز په خپلو لاس ولېږله اوس د روپۍ والو مایکونو والته ساجت دی صحیح ده پوه شوې نو زه دې مسافرو ته زولۍ غواړم چې خپل بچي به م په کور کې د مري او پلانکي له ولېږه او ډنګري له ولېږه اوس ګوره که دوی په دې پیسو هر قسمه ګناهونه کوي خو دا پکې دوی سره شریک دي که نه بالکل شریک دي مکمل طور باندې شریک دي نو زه دې ته د کجولۍ په دې باندې غواړم چې وروره تاسو په علاقه کې غریب نشته ستاسو په ګاونډ کې نشته ستاسو په رشتهدارو کې نشته اوس کو یو انسان مالدار دی خو د غونډ رشتهدار خو مالدار نه دي که نه ځکه غونډ رشتهدار مالدار په ګاونډ کې غریب نشته ساحل صاحب زه چې راوتی یم هم د دې خبرې داسې چې ته ویې لګې هم دې خبرې نه راوتی یم الحمدلله په دوی چندې مندې بندې شوي خو یو خبر آخره کې دا کوم چې په کومه ورځ زه زیشان او دې کاشف پسې راووتم او د دې ملاتړ دې
اعجاز وکړلو وشي پنا شاته مادي هر قسمه نو بیا به زما چې ما ته پته ولګېده بیا به زما هغه پاتې او دا به مې دوی ما چې د دې خلکو ملاتړ وکړو کنه ان شاء الله زبستا سره شانه بشانه امداد درسه د یو پښتون کوم ډمټوب خو تا ته به خپل پښتو خیم پوه شوې ډیره مننه ساحل صاحب ډیره مننه خلکو ملاتړ وکړو په شیشه نو جان حبیب الله ته هم ژوندې الله دې ژوندې لره او زه هم ژوندې پوه شوې زمازي ته براشي زمازي به وګورې تا پته ولګي ډېر شکر گزار ما د اعجاز خانم او دا ته چې لګي دا ته د پیدې لپاره لګي او دا ورته د بیگانه ما دماغ کانې کړی دي چې ګوره ته یو اداره خرڅه هغه د روپیوال مېکونو خلک دی هغه نه په خپل بیزتۍ دي نه د بل په بیزتۍ دي دلته دا اوخي راغلی خدای خبر د یو رنګ خبرو کې هغه ته بل رنګ لاړ شي زما ذهن د په ما پوهې دی نو دې ته لنډه ما خلاصه کا چې نظیر ستا دوست نو بس پوهه شه چې یو غیرتی سره ستا دوست دا نور د بے غیرت دي دا د شرمۍ د دیو سره مو ودرېګا چرته مو ودرېګا په یو پونه کې زما سبا دی پسې زما او سبا بل ته تر راوځي یا بستا پښپنای یا بستا پیسې یا بستا مرګري راوځي نو دا خو خشه نه ده کنه دې زما زوی کړه ولې دې زما زوی تبا کړې دې زما زوی شرم ولې زما معذور هغه باندې زما زړه دونه خپو مله معذور دی غریب او دی خپل کې مایکونه ور یو هغه د پنجاب نه میلمه راغلی ته په کې پی کې میلمه دی ته په مایکونه خپل کې وردغه کې کنه لک شرم خو حیا خو پکار ده کنه دی بهر حال ډیره مننه که زما د خلی نسل یو میسج د کې پی کې دی پولیس او تاڼو ته ورکه جوړه چا صد ثقافت ډیګری چا له میسج ورکه کې پی کې پولیس والا چې دی هغه غوګونه سترګې بندې دي هغه نه سوشل میډیا ګوري هغه ته یو میسج ورکا که زه میسج ورم کم کنه زما میسج په پولیس باندې بد لګي خو پولیس والو باندې خلګي دا غدارا دا ګنکپان دا انسپکټران دا ډي اس پی ګان دا هغه چې کوم مال خوري شوړي خو هغه باندې بد لګي کم چې صحیح پولیس والا دي کنه هغه باندې هغه زما شیدایان دي ما ګوري هر وخت زما کوي زه هغه پولیس افسرانو ته ستاسو د خلینو دا میسج ویم هغه صحیح پولیس افسران چې پولیس ډپارټمنټ کې پولیسینګ کوي هغه کسانو ته ویم چې برای مهرباني دا روپیوال میک چې کمزې کې ښکاری نور سنه د ښکار نه نیسي او دنه نه باسي دیو د مسافرم خانه خراب کا د دغه سي فاونډیشن دا چې کوم د پودریانو د پاره چلی د دې نوم خدای خبر د کم وخت نه روان دی دایم تباہ و برباد کو دې سره نور فاونډیشن هم تباہ و برباد کړه اے پردې تور سره سرتور کړلې پردې تور سره او کنځلې پوښوي هغه ورس کولیام په لایفونو کې چې دی جنې سه زنا ګوره دا غجنې اوس دا جنې خو ډایرک په د شهادت نه کوي چې د ما سره دا کار کړي کنه لا صبر ګوره په الزام لګول خو ګناي کبیره ده کنه بیا کدا کار شوم دی خو ته کولیام لګي کنه شرمول کوي بل درته ویم شرمول کې دا تور سره بل لایف کې چې راځم کنه بل لایف کې نه اجازه خان ته هغه لایف خامخا وګوري د دې خلکو یو بل ډرامه را روانه ده ما د دې یو انچ یو یختمانه نه دی پټ بل ورځ چې راځم لایف ما سره را رسیدلی هغه به درته خیم او بل ورځ سبا یا بل ورځ ان شاء الله یو خبره تا کومه جان حبیب لالا چې تا اجازه خان د دې شاته په سپورټ کې اول د ماته پټه خو ثبوت پراکه نو بیا به ان شاء الله زده سره ګورم دا ما ډیر خوګ رور دی او ان شاء الله زما مخ نه ورځي او خپل عزت پکاري غنا نو بازار خلاص شي د دې اجازه چې کم دی نظیر د دې اجازه ډیر صفت کړي دی اجازه په خپل نر سړی دی خود نر سړی سره نر سړی مرګرسیا کوي کما نن دا سید اکبر سره مرګرسیا کړي وي نن به ما ته سلونیم زره کسان نه ویناس ولا چې دوه کسان مرته نه ویناس زه غیرتی ما د سیدا اجازه غیرتی دی خو اجازه ته پکار دا چې د غیرتیانو سره کینا دا بی غیرت خلک تا شرمای دا دی بی عزت کوي دا دی حیا عزت خرابای ته د موبایل کې می چارج ختم شو موبایل کې می 1% دی او الله دې خصاته والله دې آباد ساته والله دې باندې دې طرفه به شکایت نه درځي نور خای ان شاء الله پاک خدا آباد ساته خوشاله اوسئ ژوندۍ او ګړندۍ اوسئ ټول السلام علیکم د دې اواز